چې په جومات کې د فلسطین د جهاد خبره کوله د اسرائیل او د کشمیر او د انډیا د جهاد خبره کوله او د پاکستان کې په جهاد باندې خبره نه کوله چې د مسلمانانو سره ظلم کیږي ستاسې په خدای قسم یې افغانانو پښتنو ورونو دغه ملا راونیسي د منبر لاندې راښکته کړي او په جوخته پې وخېږي ګناه یې زما ده زه هغې ګناه کې جواب ورکوم ځکه دغه شان د ملایانو همیشه زموږ نه حقیقت پټ کړی دی افغانانو ورونو تازه په ښکته پښتون وطن کې په افغان وطن کې په مومندو کې دوه زموږ اساسي مجاهدین ورونه رانیولي سي مهربانه ژوندي د خاورو لاندې کړه شهیدان یې کړه سي مهربانه دومره ظلم تاسو ماته وایئ چې کشمیر کې انډیا کړی یا په اسرائیلو د فلسطینیانو سره کړی مګر زما ملا چې کینی کشمیر ته لاړ شه جهاد ته فلسطین ته لاړ شه جهاد ته او بې غیرته او بې ناموسه او د عیسی غلامه او د ایله منډۍ والا ستانې خاوره نیولې خاوره د افغانانو نه د پښتنو نه چې ځمکه ونیسي لکه ښځه چې دې نیولې 15 کاله کېږي زما خاوره اشغال د پنجاب پې قبضه کړې ده په دې باندې ته خبره نه کوې په پاکستان په جهاد باندې ته خبرې نه کوې خویندې میندې بې عزته کړې د پښتنو خویندې میندې ترې بوتلې دغه پاکستاني دغه پنجابي فوج ځوانان یې شهیدان کړه څه مهربانه د هغه ظلمونه کړي چې هغه اسرائیل د فلسطین سره نه دي کړي 10 لکه بنګالیان دې په پاکستان شهیدان کړي په لکاو بلوچان شهیدان کړي په لکاو پښتانه شهیدان کړي توهینونه خلکو ته کړي خلک ژوندي ښخ کړه ته چې ماته کېنه بس په سترګو به لاس کېدي او جړاګانې به د مکر شروع کړي په جومات کې راته چې فلسطین کې وګوره دومره ظلم په غزا کې روان دی په هغې زه خفه یم په هغې ټوله دنیا خفه ده د هغې د اسرائیلو په ظلم باندې چې فلسطینیان سره کوي مګر ما اول په دې خپل ناموس ته ولې غیرت نه کوې اول په دې خپلو افغانانو پښتنو باندې ته ولې غیرت نه کوې اول په دې خپلو مجاهدینو ولې غیرت نه کوې چې د پاکستان فوج سره داسې ظلم کوي انشاءالله دغه مجاهدین چې شهیدان شو او د خاورو لاندې کړی د پاکستاني دهشتګرد ریاست او شهیدان یې کړه انشاءالله د دې وینې او د دې شهادت به انشاءالله رنګ راوړي او انشاءالله لوی افغانستان به جوړیږي او دا به د جنگ بدر مجاهدینو سره راوچتېږي دا مجاهدین دغه فاک مجاهدین او همدغه شان دی وزیر ګیلمن انشاءالله وینې به د خیر رنګ راوړي خو د تا تیاران یم یا مولا چې ما ته به پس د دې نه په جومات کې د کشمیر او د فلسطین د جهاد خبرې نه کوې چې اول دې دا ناموس نه یې ګټلې ښځه چې دغه د ښځې معنا لري دغه خاوره او دغه ظلمونو باندې د جهاد خبرې نه یې کړي کم مولا چې خبرې وکړي افغانان ورنو د هغې وال د هغې بې عزته کول بالکل ثواب دی سي مهربانه نن زما مولا غلی ناستې وروره ته یې مهربانه د پاکستان نوم نشي اخیستی د آی ایس آی او د ایله پیداوار او ته یې مهربانه د کشمیر او د نورو دنیا کې د جهادونو خبرې کوي چې ته د پاکستان په جهاد خبرې نه کوې بالکل به ماته د کشمیر او د فلسطین او د برما خبرې نه کوې اول به خپل ناموس اول به خپله خاوره ګټي بیا به د فلسطین او د کشمیر خبره او د نورو ځایونو خبرې به وروسته کوو دغه مجاهدینو ته د الله تعالی جنت فردوس ورکړي انتهایي ظلم ورسره شوی دی چې په دنیا کې داسې ظلم نه دی شوی که دا ظلم په بلې دنیا کې شوی نو دنیا به ټوله میډیا راغستې وي انشاءالله موږ به د حق اواز جاري ساتو یوه ورځ مو هم په شونډو خندانه وه ذوالجلاله ښه په ډک زړه در روان یو